سلامونه او نیکی هیلې روغتیا روحي خپرونې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. نننۍ ویډیو د دې په هکله باندې ده چې د موږ د معدې دردونه موږ څه رقم او په کوم ډول روشونو سره کولی شو چې په خپل کور کې درمان یا تداوي کړو. ویل کېږي چې د ټولو دردونو څخه ډېر د سردرد څخه وروسته د معدې دردونه چې دي شدیدترین دردونه دي چې غیر قابل تحمل دي او موږ د خپل ورځني چارو څخه پاس پاتې کوي. نو دغه دردونه کله چې موږ ورسره مخامخ کیږو نو دا څه رقم موږ کولی شو چې په مغصات باندې درمان کړو تر څو چې موږ آرام شو خپل ورځني چارې سمې مخته یوسو. لومړنۍ لاره چې ستاسو سره شریکوم هغه د نعنا استفاده کول دي. نعنا موږ کولی شو چې په دوو صورتونو سره استفاده کړو تر څو چې د موږ د معدې درد آرام کړي. لومړنۍ لاره چې د هغه د هغې جوش ورکول دي چې موږ نعنا ته جوش ورکوو او د هغه څښو او د موږ د معدې دردونه کموي او آراموي. خو که چیرې موږ نشو کولی د نعنا استفاده د جوش کړي شکل باندې وکړو نو موږ کولی شو چې هغه په خپل خوله کې په تازه توګه باندې وژویو او د معدې درد مو پرې آرام کړو. یوه ټکي ته باید ډیر متوجه اوسئ. څوک چې د معدې دردونه لري او یا هم معده یې درد کوي او یا هم د معدې تکلیف لري نو هغوی باید د چای څښل حد اقل ته ورسوي ځکه چې د چای څښل د هغوی معدې ته ضرر رسوي. دوهمه لاره چې غواړم ستاسو سره شریکه کړم چې څه رقم کولی شو خپل د معدې دردونه آرام کړو او تسکین ورکړي هغه د میوې څخه استفاده کول دي او د میوې خوراک دی. د میوو په ډله کې چې کومه میوه موږ استفاده وکړو چې تر څو د موږ د معدې درد آرام شي هغه د کیلې استفاده کول دي. بله لاره چې غواړم تاسو شریکه کړم چې څه رقم د خپل د معدې دردونو ته تسکین ورکړو هغه د لیمو څخه استفاده کول دي. تاسو کولی شئ د لیمو څخه په اوبو کې واچوئ او د هغې څخه استفاده وکړئ تر څو چې ستاسو د معدې درد تسکین شي. خو که چیرې د لیمو سره یو ځای تاسو عسل هم یا شات اضافه کړئ نو دا به ډېر ګټورې وي ستاسو د معدې د دردونو د آرامولو په خاطر. بله لاره چې تاسو د معدې دردونو ته تسکین درکولی شي هغه د زنجبیل څخه استفاده کول دي. زنجبیل یو یوناني بوټی دی چې د دې څخه موږ کولی شو د خوړو د خوندور کولو په خاطر باندې هم او همدارنګه د معدې د تسکین د درد په خاطر هم استفاده وکړو. د زنجبیل څخه ګټه اخیستل هم په تازه ډول باندې او هم د هغې په وچ شکل باندې کولی شو د هغې استفاده وکړو او تاسو کولی شئ چې زنجبیل د ایشولي توګه باندې هم استفاده کړئ او هم یې کولی شئ چې هغه تاسو په خپل دیګونو کې استفاده کړئ او په خوړو کې استفاده کړئ. خو زنجبیل نه یوازې دا چې د تاسو د معدې درد تسکین په خاطر بلکې د ټول وجود د ټول بدن د میکروبونو او د التهاباتو د ایستلو په خاطر باندې هم ډېر ګټور دی. آخرینۍ لاره چې غواړم ستاسو شریکه کړم هغه د استرس، فشار، ډپریشن څخه لرې والی دی. مهمترین لامل چې د موږ د معدې د درد سبب ګرځي هغه همدغه د ډپریشن، استرس او د تشویشونو لامل دی. کله چې موږ دغه ډپریشن، افسردګي او هر نوع فشار د خپل د ذهن څخه لرې کړو نو د موږ معده به سالمه پاتې وي ځکه چې لومړنی تاثیر چې استرس او فشار د موږ په اعضاو باندې ږدي هغه په معدې باندې دی. هیله لرم چې نننۍ ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا مو الله مل شه.